مین په محمد یم سنخوان د عربی مین په محمد یم سنخوان د عربی قربان شم قربان شم قربان د عربی. عن رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنبه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. رواه الطبراني في الكبير. عايزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد کوم څوک بیان اوریدل ولادت نږدې راسي ورور غپ بنه جوړو زه حدیث درته وایم نقلونه نه درته کوم نږدې راسي دیوالو ته بنکشنی وخت بنه ضایع کوو. خبر داد عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای کچيري یو مسلمان را ولاړ سو او بل مسلمان ته غسل ورکړي بیا په دې غسل کې یو ناولد خبره پیښه سوا د مړي د خوا څخه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای دا غاسل را ولاړ سو زموږ ته په علاقه کې طالب ملا یا عام طور د کلی هغه بزرگان صوفیان چې هغه دا کارونه د الله د رضا د پاره کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای کتا د مړي حال پټ کړي چې په هغه کې د مړي مطلب شرمندگی ولا یا د مړي یو عیب ولو د الله رسول فرمای 40 کبیره ګناوي الله ستاسو معافي. که مسلمان را ولاړ سو د بل مسلمان ورور د مرګ د مړي غسل ورکوي بیا د بيد معافي په مړي کې یو داسې ناولد خبره ولیدا چې هغه د شرمندګۍ باعث یا سبب وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای هغه غسل نه دا تا چې کوم خبره د مړي پټ کړه د الله رسول فرمای 40 کبیره ګناوي الله رب العزت ستاسو معافي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په بل حدیث کې دادی کچيري یو سړی را ولاړ سو و مړی ته غسل ورکوي بیا په مړی کې یو داسې ناولد خبره ولیدله چې هغه د کړو نه وه کې سړی وکي په هغه کې د مړی بې عزتي هم راځي شرمندګي هم راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د یو واره بجای 40 واره الله رب العزت د دا چا مغفرت فرمایي چې چا په مړی کې خبره ولیده او خبره چې دا غي پټ کړه. اول مړی ته غسل ورکول ډیر لوی ثواب دی عزیزان. دویم که په مړی کې یو ناولد خبره ښکارا سوله یا کده بیا د بيد معافي کنری که شځي پروا نه لري د الله رسول فرمایي 40 کبیره ګناوي الله وتعالى تدر معافي. په بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د یو واره بجای 40 واره الله ستاسو مغفرت فرمایي. یعنی که الله رب العزت د ټول کائنات یو ور مغفرت و فرمایي دا ټول به جنت لره ولاړ سي. دلته یوازې یو سړی الله رب العزت یو ور نه 40 واره مغفرت فرمایي چې دې سړی څو کړلو دې سړی یو نیک کار وکي او شکر چې دې هغه وکي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچا وچا ته غسل ورکوي خبره پیښه سوله 40 واره الله رب العزت د مغفرت فرمایي یا 40 کبیره ګناوي الله د دور معافي. وس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ومن حفر لاخيه قبرا حتى يجنبه فكانما اسكنه مسكنا حتى يبعث. یو سړی را ولاړ سو قبر وکیندي د الله په خاطر لکه په ساراو کې علایده په کلی کې داسې ځوانان ستا چې هغه په قبرو په هیڅ هم او بیا د الله په خاطر بلچاو کولنګ په کور کې شي که یو مسلمان مړ سو زب قبر وکندم د داسې چا د پاره که یو سړی را ولاړ سي علایده دغه روزګار دی دغه کاروبار دی وروره
روپۍ غواړي، زبردست ډېرې غواړي، د 1000 پر ځای 2000 غواړي، د 2000 پر ځای 10000 غواړي. که یو ایمرجنسي رااله، که یو ناولده خلک رالو، که مهاجر ولو لارې نه درلوده، بیا پټ دی قبر ورکیندي پر هغه د 15000 پر ځای 10000 روپۍ جنه اخلي، په هغه کې اجرونه نشته، دا کاروبار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د الله په خاطر چا و یو مسلمان ورور ته قبر وکیندي، نو چې کله دا قبر وکیندي بیا راولاړ سو دا مړې په دا قبر کې کښیر شو وي پټې کوي. د الله رسول فرمایي دومره اجرونه الله ودته ورکوي لکه چې یو سړی راولاړ سي یو مظلوم، بیچاره، بے بسه، غریب، شل، کون، لوند، دا راواقلی په یو کور کې کور یې نه درلودی، تا یو کور ورکوي ودته. په دې کور کې دی تر قیامت پورې ژوندی و دی وسیدی، څو اجرونه الله رب العزت په دې سړي ته ورکوي. د الله رسول فرمایي چې دا کم څوک د یو مسلمان ورور قبر وکیندي بیا دا مړی په دې قبر کې کښېږدي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت ودته د غمره ثوابونه ورکوي لکه چې څوک راولاړ سي یو غریب و مظلوم و بیچاره په یو کور کې، کور یې نه درلودی، کور یې ورکړی، په دې کور کې بیا استیږي تر قیامت پورې څو ثوابونه الله ورکوي. د غمره ثوابونه الله رب العزت و هغه چاته ورکوي چې څوک د چا د پاره قبر چې دی هغه وکیندي. اوس قبر په ظاهره باندې ډېر کمزوري کار ښکاري او بې ځایه کار ښکاري، د نفس خلاف کار ښکاري چې یاره زه به اوس قبر کیندم. لیکن د الله رسول فرمایي لکه چې ته یو غریب و یتیم و کونډه، یو مظلوم، یو بېوسه و بیچاره ته یو کور ورکې، هغه تر قیامت په دې کور کې اوسېږي، څو ثوابونه دي. د الله رسول فرمایي تر څو دا مړی په دې قبر کې پروت دی الله رب العزت و تا ته دومره ثوابونه درکوي لکه چې هغه کور و چاته سړی ورکي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی راولاړ سلو و یو مړی ته کفن چې دی هغه ورکوي، سړی مړ سلو بیا دې مړی ته کفن ورکوي، لاړې په بازار کې وکتل یا په خپل رالی کفن و دا کفن چې دی هغه سره ور جوړ کې به دا کفن کې دی پټ گئی، یا ډېر داسې مسجدان ستا دغه ششه ادارې ستا چې هغه کفنونه تانونه یې شي دي، که یو غریب رالی بیچاره چې دی هغه رالی نو بیا دا کفنونه هغه په خپل ورکوي. د الله رسول فرمایي ومن کفن میتا کساه الله من سندس و استبرق فی الجنه. کم چا چې یو مړی ته کفن چې دی هغه ورکوي یا راولاړ سو مړی په کفن کې چې دی هغه پټ کوي، یعنی هغه چې څنګه په کفن کې مطلب مړی کیږي هغه سی وکړه. د الله رسول فرمایي الله با په جنت کې وتا ته د ورېښم یو جوړه چې دا غدر کوي، د دنیا ورېښم نه د جنت ورېښم. د الله رسول فرمایي چې کله یو مسلمان ورور بل مسلمان چې دی هغه کفن چې دی هغه ورکی. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ومن حفر لمیت قبرا فاجنه فيه اجر الله له من الاجر كاجر مسكن اسكنه الى يوم القيامه. بیا که سړی راولاړ سو په قبر کې د کښې شوی قبر یې وکیندی داسې اجر الله ورکوي لکه چې یو سړی غریب و بېوس و بیچاره ته کور ورکړي، هغه تر قیامته په هغه کې اوسېږي. څو ثوابونه دي. د الله رسول فرمایي دلته پر دې مړي باندې الله رب العزت و انسان و مسلمان ته دومره اجرونه ورکوي. دا بل حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی ومن غسل میتا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، یو سړی راولاړ سو مړي ته غسل ورکړي، چې غسل یې ورکړي الله رب العزت پر دې غسل باندې ودته دومره اجر ورکوي لکه یو ماشوم چې نن د خپل عادي څخه پیدا سو، د ګناو څخه خلاص دی، ګناوي څنګه له لیري دي، د څنګه د ګناو څخه لیري دی، د څنګه عمل نامه د ګناو خلاص ده. د الله رسول فرمایي کچا و چاته غسل ورکړي الله رب العزت د ګناو څخه خلاص. څونه مړ څنګه ورک خلک، یعنی هر سړی کوشش دا کوي زما بابا دی، زما ورور دی، زما زوی دی، زما اکا دی، زما نیکه دی، زه چش وکم یاره یو طالب راو بلم یو ملا راو بلم هغه چش وکي ودته غسل چې دی هغه ورکي. ته ولې غسل نه ورکوي؟ ته به ډېر حق لري، دا مړی به پر تا ډېر حق لري که پر طالب پر مولوي صاحب باندې. طالب مولوي صاحب وایي ورور زما
ډیپټي د سید ټیک دا الته ورته ګوري کوي څه غواړو بیا ښه سم غسل ورکوي کنو طالب په څه ګر سره ولنه طالب ټیکا خاصه دي خبرو زمر د معاشري ډیر لوی پریشانی دا د چوروره د طالب د ملاسي هر مطلب ټول ټیکا د ژوند ودته ور کړی دا هغه د دې د پر نه چې زب بیا ستا کور در جوړوم تا ته وړه در کوم ستا نه یو شی نه کوي هغه وایي زموږ مولوي صاحب وروره د مسجد امام 4000 روپۍ تنخواه در کوو که مړی وو که غسل وو که کفن وو که 15 ورځې مطلب پاتاوه دا به تکسینې لکه په ساراو کې هغه خره نه یو خر دی وروره بارون پر راوړي سفر مور باندې کوي او به مور باندې راوړي بیا الته پر روډ باندې چاغه وړه ایش دی هغه راشن هغه مور باندې راوړي د خره د ذمہواری نه د معلومه چې چیشته پاره او بم پر راکاږ او به هم پر راوړي وړه هم پر راوړي سوارلي مور باندې کوي بارونه هم مور باندې راوړي صحیح سلو او کډي هم مور باندې کوي د خره څه معلومه ده نو ملایم بس ما څه خو به د چې مولوی ست تاسو مرسته خره جوړ کړه نه خره مې نه د څه جوړ کړي زم د مسجد ملایم معنا دا ده چې دا خلک موږ داسې استعمالوي ولې مې داسې استعمالوي تخپل زوی په 15000 داسې نه استعمالوي د مسجد امام څنګه استعمالوي هغه شیخ القرآن هم دی شیخ الحدیث هم دی استاد ایمان ضامن هم دی استاد ایمان جوړېده هم درکې راولار سي په خپل کورو کې یو ملاته چې مولوی سماته غسل راوښه ورور پاینده کې به د خپل قریبانو غسل ز په خپل کوم یو خدای مړي پر ما او ته حق دی دویمه خبره دا ده د الله رسول فرمای الله به تعالی ګناو داس خلاص کی لکه یو ماشوم چې د ګناو څنګه پاکي نن پیدا سي داسې به الله تعالی د ګناو خلاص کی د الله رسول فرمای یو ورنه څلويشت بار به الله ستا مغفرت فرمایي یو کبیره ګناه نه څلويشت کبیره ګناه به الله رب العزت ستا در معافي صحیح سره زموږ په ژوند کې څونه لوی تاوان دی د کور زنانی دی راولاړی سي هغه د خپل خاوند سره خاوند د مولوی صاحب سره پښتنه وکي چې غسل څنګه یو مردت ورکول کیږي بیا بدانې چې یار ورس پلانې کلی کې اوس پنساریا د یو پلانې د پلانې د اگر اول زموږ و مړی ته غسل ورکي کاغه 3 غنټه وځنډې دی مړی 3 غنټه پروت دی کاغه ورځ وځنډې دی دا مړی 3 مطلب ورځ پروت دی راولاړ سره په خپل یو دی وګوره چې بل د کفن تیاری وکي بل د پلانې وکي یو دی اجرات یو وګوره څومره لوی اجرونه دي الله دې د ګناو داسې خلاصي لکه چې نن سحر ماشوم پیدا شوی دی الله رب العزت د ګناو څخه څنګه خلاص کړی دی څنګه پاک دی بیا بل خبره دا ده ګوره زموږ ته یو پر بل باندې حق ستا زما پر تا حق دی ستا پر ما حق دی اوس چې یو سړی راولاړ شي خپل بابا ته غسل ورکوي څونه لوی حق دی د بابا پر خپل اولاد باندې یو اولاد ته بابا چې دی هغه غسل ورکوي څونه لوی حق دی او څومره لوی اجر دی او څومره لوی ثواب دی بیا چې هغه قبر کیندي او هغه ته الله څومره لوی اجرونه ورکوي بیا چې کفن ورکوي او هغه ته الله رب العزت څومره اجرونه ورکوي نو لہذا دا خبره په خپل زده کوي یاره یو سړی چې خپل پلار یې مړی د دازوی په زړه کې به د بابا ډیر لوی درد کاغه یار او دوست یا د مسجد مولوی صاحب طالب صحیح خبره ده په خدای قسم کې موږ هغه رقم ورکو یا ورکو یو په مولایان مشوره وا دیندار بزرگان خلک به هیڅوک د چا غم نه دی اخیسته یو ورځ د شپې یا خوم دی ډیر د سهار اذانو سمخ کې دروازه چې ټکېدله بیا دروازه خلاص که خیر یار مولوی صاحب داسې مشکل یو پورتګیز سوي د بس دا پریشانی ده زما سره یو معذور طالب و په شو باندې فیض القدر نیمه ما دای په لاس ورکې مال ورس سره ورس دی ولارلی په دایخ کې غسل ورکي د سحار منځ مخ کې کورسته رالی بیا ما پښتنه جنې وکمال یو شی درکې تی داسې مکه وای چې دا مولوی صاحب پرشتہ غړلې ده چې بس نو دی به هر کار د خدای د پاره کوي مرګ لرم درد لرم غم لرم شادي لرم خندا لرم ژړا لرم لوږه لرم تند لرم لباس دا ټول خبرې چې تل لري هغه زم لرم نو تاول زما سره دا پرشتہ جوړ کړل چې زبر د خوراکم خلاصم د چراکم خلاصم د تکبر به خلاصم د نفس به خلاصم د لوجو تند څه به خلاصم مالو شی درکې ولیا غول بیا مش در استو ش چې ما دا درته ویلی و چې زه بیا دای په در استو او بیا می هغه رقم نه وای درستولې لکه د طالب پیسې نو بیا طالب له ونه دي چې تاسو غسل درکې در دې به وقوف طالب نسته
در دې بې وقوفه ملا نشته چې ته د بل د مړو ټیکه دې اخیستې ده، هغه په دې خاطر چې ته زموږ د مسجد مولوي صاحب یې، چې د مسجد مولوي صاحب ته ما دا رقم استعمالوې، ولې نو بیا په محراب کې ولې درولې یم؟ یو طرف ته دې پر سر کښېنولی یم او بل طرف ته در پښو لاندې کړی یم، ولې؟ نو دا دغله پنچ دی هغه نه چلیږي. مولوي صاحب ته ووایه ورته مولوي صاحب ته راځه خپل قریبان دې ورته ووایي د دې مړي چې زه مړي ته غسل کوم ته خالي و ما ته راښیه. بس مولوي صاحب یې درښیي، هغه به سبق هم سي، د مولوي صاحب ډیپټي به هم سي، ذمواري به هم سي او د مړي به حق هم ادا سي. او کته وایي چې یا مولوي صاحب ورکوي بیا د قیامت ورځ پوښتنه چې کوو دا مړی ولا درته وایي چې یار یو ځای زما وچ پاته سوی نو چې مولوي صاحب غسل را کړی صحیح شو. غسل هم پر مولوي صاحب، کفن هم پر مولوي صاحب، هلته جنازه هم پر مولوي صاحب، دلته بیا 3 ورځې په پاتا کې ناست مولوي صاحب. اشه خو پر قریب دونه خواري نتیجه لکه پر مولوي صاحب شتيري. بیا د مولوي صاحب غټم لای د سلسل کورنی زموږ د ملګری ست سل 200 کورنی دي. یو مړی وسی 3 ورځې په پاتا کې ناستو د مړی پر دریم بل مړی وسو، بیا د هغه نوې دنده شروع وسوله، بیا د هغه درېمې بل مړی پسې وسولو. اشه نو مولوي صاحب کار لري کې اشه بیا 3 مړی په مالا کې سوي دي. بیا څه چمو کو ایو دا بل صحابه دی هغه غواړو ته ورغلې ولې هغه روپۍ درکې ته ورغلې. یار دا مکوي ژوند زده کوي، که ژوند نسی زده کولای د مرګ د اخري ځای خو نو زده کوي، د مرګ د اخري ځای چې دی هغه زده کوي. د الله رسول فرمایي وای که یو سړی را ولاړ سولو دغه مړی ته غسل ورکي حال پټ کی هغه نه ولادت خبره و 40 پر الله مغفرت فرمایي، 40 کبیره ګناه الله اور معافیه. او بل خبره ده کې کفن ورکي الله رب العزت ودته په جنت کې اعلی دورې شمو جامه چې دغه ورکي. او کراولار سو قبر ور وکیندي الله رسول فرمایي پر دې قبر باندې الله رب العزت ودته دومره اجر ورکي لکه یو چاته چې کور ورکې در قیامت پکې وسیر. دا توري پر دغه ځای ختم شو. اوس بل توري د عزیزانو د مسلمان ورور په جنازه کې شرکت کول. د الله رسول فرمایي که یو سړی را ولاړ سو د یو مسلمان ورور په جنازه کې شرکت وکړي، یو د جنازې لمونځ دی، یو آل ته قبر و دفن دی، که چیرې دی را ولاړ سو په جنازه کې هم شریک کولو، بیا الته په قبر کې هم سره شریک کولو چې الته په قبر کې مطلب دی پټوي. د الله رسول فرمایي 2 قیرات ثواب الله وتعالى درکړي. 2 قیرات، یو قیرات دومره دي د الله رسول فرمایي لکه د احد غر. یو قیرات که د جنازې لمونځ وکړي یو قیرات ثواب دی، که په قبر کې مر سره شریک شو الله ترته ولاړ ولې بیا په قبر کې پټ کې بیا دعا مو شي کېږي هغه دې مر سره وکړلې په دا قبر پټېدو کې ور سره ولې د الله رسول فرمایي بیا 2 قیرات ثواب درکړي. که خالف المنځ کې وي یو قیرات دی، که خالف دفن کې وي یو قیرات دی، که په دواړو کې وي 2 قیرات دي. او یو قیراتونه دی لکه د احد غر، د احد غر. اوس په دې خبره سره خلاص. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ومن عز حزینا البسه الله التقوى. د الله رسول فرمایي دا توري بز پرېږده. د الله رسول فرمایي ومن عز مصابا كساه الله حلتين من حلل الجنه لا تقوم لهم الدنيا. یو سړی وسره ولاړ شو د چاکر فوفتګي سوي ده، مرګ سوي، مړی سوي دي. اوس یو د تعزیت نه تعزیت پاتا چې مرتي بول یو د پښتنو پاتا ده، د پښتنو هر شي تبا دي، والله د پښتونواله لا تبا دي. د دروغ ژوند ډېر پهلوان دي، په منافقت ډېر پهلوان دي. تعزیت دا معنا ده چې کله د چاکر فوتګي وسوله بیا ته ورسې د الله په خاطر، د دې د پاره نه چې د زمړ مړي لراغلي، د دې د پاره نه چې جانداري د نوې څنګه کوي، د دې د پاره نه چې بیا خورا سبدي نه نه، د دې د پاره چې الله خورا سبدي، د دې د پاره چې الله راضي کیږي، د دې د پاره چې سبب زه هم مړم، د دې د پاره چې زه هم د قبر تیاری چې داغه کوم. نو د الله رسول فرمایي د تعزیت تور دا معنا ده الله رب العزت صبر درکړي، الله دې پر دې مصیبت باندې وتا ته اجرونه درکړي، الله رب العزت پاینده کې لداسې حاله وساته، الله دې داستا مصیبت ستا د جنت سبب وګرځي. ته تعزیت ویل کیږي. پیغمبر صلی الله مبارک په چیر ولاړی دې ته پاتا ویل کیږي. ازمړیا پنځ پیریا اندي وا بیا اندي بریل بیا انو لا سن نه پورته کوي، انو ما دعا وکړه لا چې نه کوي پورته. ای ظالم دغه د ازما او ستا په پاتاو کې 2 سپینځري نه حساب هغه چې پاتا کوي سره کمی کوي. پلار د دمړ دی ژاړم زه د کېدلیس هغه یو زما ملګری قندار دی هغه ویلې موږ ملګری و مور یې مړاو کې پلار مړ
انو بس بیا چې هغه بل یارو مر سره و هغه یار یې ژړل چې ژړل بیا یې وفته ویل چې ورور پلار د مړ دی ژاړي ته دی نه ژاړي دوه هغه ته ویل چې یار پلار ستا مړ دی ژاړم زه ځاو سره کوم سره هغه نه مې ژاړه پر چیش باندې ژاړي ولې ژاړي ته اوس ما لپاره ژاړي او زموږ ټول معاملې دا رقم دي لاسونه پورته کېده کینو په ښه اندازې دا نو مکو چې یو لاس پر یو زنګانه پروت بل پر بل زنګانه پروت شاوخوا ګوره و څنګه د اخبار پروت یا دلته دوای شروع د موبایل میسجان کوي درواغ بنوای پلار په درواغ نه بخښه او نه به دین بدنامه کوي نه به د امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله مذهب لار بدنامه کوي صحیح سلو ځکه سلفیان مشتوي دا اوس پاته ده موږ په خپل سره کشیر موږ وایو بالکل غلطه وای ولې کوي اشه چې وسه مشراجت وای د مسجد یاره مولوی صاحب اجي صاحب هغه یا مولوی صاحب دا دون عمر مې کول وسه بیا ولې وکړه هغه یا دون عمر په خاور کې پروت شه په خاور کې پروت وس صحیح سلو په تعزیت دا معنا د ورس الله دې احسان سره وکړي الله دې مغفرت وفرمایي الله دې عفو ورته وکړي الله دې تاسو پر دې اجرونه درکړي الله دې هر څه دې مصیبت وساتي او کدا د چې دوال پان راشي موږ دعا شروع دعا چې ختمه سو دې ناری مولوی صاحب ته لاس پورته کړ مولوی صاحب ته لاس پورته دینو یو په بلوار کې پاتا کې ماجت تورغلی یو دا پاتاله ماجت لراله پرنیواله کوښنه یاله کو د غیر روغبړې کوي ماته دای سیوا دا ته چادر شو ولې دا د غیر روغبړ ته چادر شو ولې دی داس لاس نسه داس دوړ لاسونه ونسه روغبړ وکه بس نوري خبرې پرېږده زموږ ټول سیستم غلط روان دی صحیح سلو نو پاتاک کین نو داسې وکه چې د ګورم ځان خلاصي الله دې د عافیت معاملات سره وکړي الله دې مغفرت وفرمایي الله دې احسان سره وکړي او که دعا کوي بیا نو سم دعا کوي بیا پسخان مو مزاق مکو مسخره مکو نو د الله رسول فرمایي کته ورلې و چاته دې تسلی ورکړله الله رب العزت استا د مرده مغفرت وفرمایي الله دې احسان سره وکړي پلانې د الله رسول فرمایي الله رب العزت بوتا ته بیا دوی جوړي په جنت کې 10 جوړې درکې چې دا ټول دنیا به د هغه قیمت نه لري دا ټول دنیا را واخله دا ورکه ایو جوړه کالی او دوی جوړې کالی به د جنت وتا ته نسی ملا دومره قیمتي جوړه به الله وتا ته دروا غوندي کچیر ته ورلی یو مصیبت زده لره او تسلی دی ورکړه او کله جانداری د پاره غلې جانداری در ورسېده کله د خوابدیا د پاره رسېدلې وي د خوشحالي در ورسېده د الله سره تعلق نه لري د الله په خاطر بځي بیا معاملې چې دا برابر ده نو د الله رسول فرمایي ته و چاته تسلی ورکې بیا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي که یو سړی را ولاړ سو د چا خدا نه خواسته پکور کې پوتګي سوي ده د زموږ ژوند نه دی دا د نامه د پاره دی د ماړه پر کور څلوي شو چې پاتا رواني د غریب پر کور ماجګر به شي نه دا وسابلو زغه څلور شجي چې مړې وي هغه چا وجلې وي او دوا کسانو نو زه پاتال درې مڅلرم و چې زوارلم چې ورالم په خدای دې می قسم ما خیال مش 15 کسان کشپش کسان است مش 15 کشپش کسان وش دا مالدار وای شایسته بیٹک وای ش دسترخوانونه وار وای ش غد درواغ مردار روپیه درلودای شپ بوتلانی و عری وتی شولای نو بڅال وای هر ملا کوشش کی چې دوایا ما ترا کړي وای ای ظالم دا من نه دی دا مردار سوی دی دی خودکشي کړي دا دی ځان وجلې دی دی لس نور وجلې دی ته اوس کوشش کی چې دوایا ما کړي وای دا دوا ده نو دا غریب د غریب پر کور هیڅ څوک نه کښیني یو دوا کسان رالو کښینو هغه ججر تصویرونه واخست زه چا پیژندلې نه ما خلیب سر کړو پټو ځانه چولې وو نو د استوا غړان رالو ابا ججر خپل موبایل تصویرونه ما سبا په اخبار کې ورکې چې ما شرکت وکړي خدای مې تبارک دا شرکت دی هغه دومره عظیم الله در صفات دی هغه دومره عظیم رب در صفات دی چې پر دې کور دومره مشکل راوستي او تراسه ته به ما ترش کړه کې زه وتا ترش کړه کوم چې ما ته پتا وکړه د دې قوم به څه حالي د دې د سپوی رقم الله زلیل کړي د سپوی رقم الله تبا کړي په خو به دی ویل چې ملایان چې دغه د غوړ ډیر کړي اسړی کا مجبور یم ورم په دې وکال ساتي چې هر څو خروړ سپي ته غوښ روغ ورځي ته لکه نه شوري نو دا خو مجبوریت د مولوی صاحب بدون ترستونی نیولې خپکړې دی مجبور دي چې دا بل غوړ بخیال ساتي تر ولار سم مولوی صاحب چې کوم حق دی هغه وراده ک په خدای قسم دا وزیران دا ملکانو دا خانان نه دي
په خدای قسم کمی تر اوس بد خبره خو نه کول پکار په خدای دې می قسم تر لیونی بل هم مش په نظر کې دا بدتر وي په نه چلیږي نستا کوریزینګ وستا مشینان چلیږي اچ نه چلیږي او د خدای عظیم قدرت چې دا څه غون نهستی یا څه مور نهستی یا په بریتو غوتوي هغه ورځ مال ډیر خبرې په خله راځي یا وزرا لا اله الا الله محمد رسول الله کا سر را باندې کوي هغه وجه دا زبغه دا د سن ورزم چې او داس لري به د دشمن د بدمعش روع پرتا باندې نه جماویږي څه خبره ده ورور چې ساده چیز دی ته ما وجني نو که ما وجل ستا په لاس کې نو ما پیدا کېده د چا په لاس کې کته وا پیدا کېده د الله په لاس کې مرد ما په لاس کې بیا عظمت وا خدای اندي یو می هغه عظیم خدای دی چې حق دې سچ دی یو خدای مته نو ته می وجني او که پیدا کېده د الله په لاس کې مرګ زستا په لاس در کو نو بیا خو ما په ایمان کې شک دی صحیح سلو الله رسول فرمایي ته چې ورله چالر تعزیت وکړي نو دا ورته وای الله دې سام سره وکړي الله دې مغفرت فرمایي بیا الله رب العزت ته په جنت کې اعلی سے اعلی لباس تر کې یو نه دوی جوړې در کې او د دې دوه جوړو قیمت د دې وی جوړې قیمت به ګر دنیا نشي کولای ټول دنیا به داغه قیمت پر کولای نشي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کچيري یو سړی را ولاړ سلو مصیبت زدتی تسلی ورکړل دغه په کور کې مطلب مړی سوي دي څلور شې جملې یا دوه کسان یا خدای نه خواسته هر شي چې خدای د ورځې مشتي پستر ګوینو پر هغه باندې الله رب العزت و دې مصیبت زده ته صبر کړي څو اجر ورکړي ډیر اجر ورکړي دا ته چې ورله پاته دی وکړه تعزیت وکړي د الله په خاطر ودته تسلی ورک الله تاسو دغه ثواب نه درکړي الله وتاتم دغه ثواب نه درکړي ولا غوا اندازه ولا غوا یو قدم د الله په خاطر اخستل دومره قیمتي دی د چا په کور کې څلور مړي نه شپږ مړي سوي د تور له تسلی دی ورکړه او هغه ته خدای څو اجرونه ورکړي او تا ته د الله په خاطر یو عمل کوي ته الله دغه اجرونه ورکړي صحیح بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کيو سړی را ولاړ سو یو شزه د بچي مرسوي دی چې مرسوي دی بیا تور له تسلی دی و دي زنان ته ورکړه چې الله رب العزت ته تاجرونه دار کې الله دې ستا د زړه صبر دار کې الله رب العزت دې زوی پر ځای شایسته بل زوی دار کې پلانای د الله رسول فرمایي الله رب العزت په جنت کې دومره اعلی لباس دار کې چې هغه دغه لباس په د دنیا قیمت نه لري تورلې زنانه د بچي مړ دي دا اوس کې زموږ د پښنه صفه اخوا باندې یو هغه په افغانستان کې زابل کې حیدر الک هغه څای بوله کې کوی بوله کې سنگ په پاغه تل بيدلې خو بیا مې ورکم راوښي وزیر دفاع ورته ناستو قسم به وسیو به بیچارهګانی خو بیا ایمان د دې اجازه نه راکړي چې موږ راولار شو د چا پر کور د چا پر غم د چا د غم څخه موږ غلطه پیدا وکړه دغه الک اله سودای څورز مټ په دغه هفته کې د تقریبا 200-300 پټولو پښتانه خو ډیر د خوځګور د کور مسله ده نو عام طور د توایم مش ډیر د عقل خلاص خلګو په کور کې متصادي او بجن راکاږو پر سر یو چادر مادر نو ورېږدو هر سات کوي وکښنه توای اکشنه را لیره ز ساده برلازه اکشنه را لیره ز ساده برلازه اکشنه شنه در لاس مونږ سیرا دوری کوي نو چې هر سات کوي دون ناری وای خورس پر سر یو شیر کړي د خبرو بخلاص څه ضرورت دی ولینو ځان ولې ذلیل کوي کښنیان ولې ذلیل کوي جهان ولې ذلیل کوي بیا د شپې یو سړی را روان دی ورور د شپې ملمر راغلی دی هغه راوته هغه پته څه خبر دی د کسور د چا دی صحیح شو دا کښنی ماشوم د 3 نیم کالو هغه ودی برمیت ورلس په کور کې برما جوړه کړي اشه په کور کې د برما جوړه کړي د ځا کښنی دی نه لکیږي سړی دی نه لکیږي زنه تشبیه خو در سره لکیږي چا بیان خور لکیږي هغه د پاره ول پر سر یو شی نه ورېږي ک نور ویل من نه چې کوئی پر سر یو پارسل مارسل ورکړي ټینګه ول نه کوي صحیح سول مش څنګه بیا چې موږ لوی تاوان را لې بیا نو موږ ولا بیا د بل د کور ځان لا پټو دا کښنی بچي ورلاسو دي ساته کښنیانو بازی سره کول نو هر رقم چې ورلسوي دي ورلاسو له 300 پټه یا بڅلور پورته کښته وو الامور په منډه را لای نیمه ګانټه د کښنی ناری وي چغې وي بغاری وي امور خپلار مادر وګړي ماد نو هغه په سړی غوښونی سي هغه ځغرا رسیږي او 300 پټه ته څنګه کډې کیندې افغانستان کې کوم ویل دلاو وزیر دفاع وغلولي وزیران نور تناس د نامه د پاره د ناس پروا نه لري د نامه د پاره د ناس پروا نه لري خو بیا هم کښنی راوېستي د خپل کوشش وکړي چې ژوندۍ بچاو شي دلته لیویز والا نه دی
د لیوز والا او د مړو بیا د خاص فرق نشته. یو لیوز والا یو مړی، لکه د مړو چاته پیدا نه رسیږي او د لیوز والا هم نه رسیږي. دیوا ورځ بعد لیوز والا را ورسید، ا دې اخیرا موټر نه اجدي پکې را ورسیږي، اخیرا توپکان اب کښنیواله لا ټکان نه پکړي دی رالی شاوخوا ګوري. اخیر ملایان ورته ویل چې وروره دا نسی کېدلی، بس د هغه قبر کې بیا ولاړ شو، څه خاوره ماوره دغه پیپ تور واچوله، بس د هغه په کور کې قبر سو، ډبرې مبر لکه د قبر چی شو په کور کې قبر ورته جوړ کړي. اشد د مور په ژړه بڅ تیریږي، د بابا په ژړه بڅ تیریږي، د قریبانو عزیزانو په ژړه اشد تایل دي د خونی مخ ته قبر دی. دا چا د لاس پیژه سوي هغه د حکومت ته خواخ بنو نه سوي، صحیح د ملایان د خواب هم نه، د ملک او د خان د خواب هم نه، د خالص د خپل ځان د خواب. کته 1500 روپۍ بچاو کړي وای په هغه ورځ ته د وې غوښه نه وي خوړلې، پروا نه درلوده به د سر روپټ کړي وای. و چې کښنه ورلاسو چې دی واورې د ناری دی واورې د بدی دی واورې د اوس په سر روپټه اوس دغه برمه د ازمشتي په علاقې کې هغه د غزابل الک چې دغه پلار ویل د خدای د بار د برمو سرونه بند کړي. اوس الله ته چې خبره ده په پلاني ځای کې کښنه ورلاسو موبایل کې راځي، پلاني ځای کې کښنه ورلاسو هاي څه رقم خبره ده. هغه یوې خبرې سم سبق نه واخستې نه می واخستې او بیا د نن وکم ځای ته ځان ورسوي. الله رب العزت دا بچي د مور او پلار د پاره د شفاعت هغه ذریعہ وګرځي چې د مور او پلار د قیامت پر ورځ پښتنه لانه وځي. الله رب العزت دا کښنه د دې د ټول قوم د ټول خاندان د پاره د جنت سبب وګرځي. د الله رسول فرمای دا کښنه چې مرسي د قیامت په ورځ بیا د ګرځي. د سره یو ګلاس وبور سره هر سره ورته مات یا راکمه دا نه نه ز خپل مور پلار بیا ګرځي مور پلار پیدا کی دا وبو واغه ته ورکی هغه ډیر تږي. د الله رسول فرمای الله به دې کښنه ته وای ولار سره جنت ته راغوي، از جنت ته نه زما تر سوز ما بابا او ادیمه پیدا کړی نه یې زاغم د ځان سره بیا د الله رسول فرمای الله وکښنه ته وای ورس خپل مور پلار پیدا کا بیا به ورس د مور پلار به پیدا کی هغه به درلاس ونی سي هغه به جنت لره بوځي. دا کښنه به والله ته وای زنه زمي وای جنت لره. د الله رسول فرمای و چې شزه دې ته نه ویل کیږي چې هغه اولاد نه کیږي، و چې شزه و دې ته ویل کیږي پر داسې حال کې کښنه قبر لنی استول، پر داسې حال کښنه قبر لنی استول. الله رب العزت د دې پردا وکي، الله دې د دې د زړه تسلی چې د هغه ور نصیب کی. الله رب العزت ودی ته هغه صبر ور نصیب کی چې پر کم صبر باندې به انسان د جنت ملاویږي. الله رب العزت زموږ پښتنو ته هدایت وکي، پښتانه نه ټول انسانانو ته دی الله وکي چې د داسې ورځې لیدل پسترګو کې هر وخت لیکن کوي نه. د الله رسول فرمای کچا یوې زنانه ته د هغه کښنه مړولو بیا تسلی ورکړه الله رب العزت به د جنت اعلی سے اعلی لباس ورکړي، عمده سے عمده لباس به الله رب العزت ورکړي. صحیح سلو تاسو په خپل کورو کې وګورئ، تاسو چتان را واخلي ورور کورونه دي چار دیواری نه لري، جنې ور کړې دي چار دیواری نه ور کړې، جنې جوړ کړې ده هغه ګریلې نه دی ور کړې. نو ولنو پیسې در ختمې شوې واسه د خپل کمیس خرڅ کا بیا راسه دا کار په وکړه په دونه کور غشتلې کولې دي چې دا ولې نه شي کولای. صحیح سلو مشته د خپل لاس را پیښه ده، نو د خپل لاس په خپل ځانونه خپل ټکو چې الله او مت خو هدایت وکړه. انسان یم خو د انسانیت پر لار نه یم، مسلمان یم د مسلمانیت پر لار باندې نه یم چې نه یم نو خپل ځان خپل ملامت کړه. الله رسول فرمایي چې کوم سړی ماخستم پرې وځي سالن ډوډۍ او شوروا خوړل لاسونه هغه کوم غوړ دی پریوته د شپې او خصمانو خوړی هیڅوک مو ملامت او خپل ځان ملامت تا ولا سونه نه پرنځل. یو سړی په لوړ چت باندې پروت ورور چا دیواری نه درلوده د خوب لاندې رایلا سمړزو پښتانه کې شهید بولی او د الله رسول فرمایي د خودکشي ده. الله رسول فرمای دا سړی په خپل ملامت خپل ځان په خپل مړ کی د غیدا کنه د خبره د غسی ده. بس الله رب العزت عافیت معاملہ و فرمای، خاص کر چې دا کم زنانه یا د بابا بچی دی هغه د څاته ورلسو څای بوله ابرمه مرمه بوله. الله رب العزت د دې د پاره د جنت دومره سبب وګرځي چې د دې وطن د علاقې زر کسان د ځان سره جنت لره بوزي. خاص کر الله رب العزت و مور ته دومره صبر ورکړي، دومره صبر لکه یعقوب علیه السلام ته چې پر یوسف علیه السلام ملاو سوی وو. الله رب العزت ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله